بسم الله الرحمن الرحیم نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ واټ ا گیم یاره بریلیانټ داسې ښه هغه زه چې یم چې مقابله هم دې ته وي چې کله ته لوبه بیلې مخالفین به دې صفت کوي هر څوک به یې صفت کوي د T20 په تاریخ کې دا لومړۍ لوبه وه چې 2 سوپر اوورز پکې وشو 1 نه 2 او هم افغانستان ورسز انډیا ګوره ګریجوال اولنی گیم کې 150 بیا همداسې اتاویا او دا د 212 چې کله وشو نو چې یاره دا به چیس کېږي بعضې خلکو یې څنګه به چیس کېږي نو د چیناسوامي سټیډیم دا د آر سی بي هغه ہوم ګراوند دی دلته اکثره دا 200 او دا شینه دا ټارګېټونه چیس کېږي مګر پلانینګ غواړي په طریقې سره تګ غواړي نور خو ګوره دغه پکې چې لوبه تاسو ټولو کتلې ده خو بعضې زما په نظر باندې یو څه شي نه باید افغانستان وخت سره امپروف کړي ټولو نه غټ امپروفمنټ چې پکار دی نجیب الله زادران سل T20 وکړي د سره خدای پاماني پکار ده ځکه ته سل T20 پورې چې یو پلیر ته ځان سره وساتې هغه ته د کریم جنت نم وروسته وباسي اووم نمبر یې راوباسي هغه ته په سوپر اوور کې رایستی نشي چې لیګ سپینر بالینګ کوي مثلا راوي بشنوي تا هغه نشي رایستی هغې دپاره نه ټاکې نو مطلب دا چې هغه ستا دپاره فینیشر نه دی افغانستان کرکټ بورډ دا مونږ چې یادو د ګونګی زادران او چکري اشرف که نه دا چکري اشرف میرویس اشرف دی او ګونګی زادران هغه خدایوالی د جیلم خیاط څه دی نصیب دا یادو دغه کسان موږ دې دپاره یادو چې دا دوی باید په دې 2.5 کالو کې دا ټولو نه زیات وخت یا چیرمین یا سی او چا تیر کړی دې نه مخکې دومره وخت چا نه تیر کړی تیری ډېر وخت یې پوره کېږي مګر مهم دوی دپاره دا و چې افغانستان دپاره فینیشر برابر کړی وای مثلا یو فینیشر وای اوس افغانستان انډر 19 ټیم ښه شوی وای د افغانستان A ټیم ښه شوی وای نور دوی خو بس داسې دي چې کریډټ ته تیار ناست دي چې یو گیم چېرته دغه چا سره وکړي A ټیم سره مې چې هله موږ زیمبابوې تره زامنو سره لوبه وکړه اول خو هندوستان سره دا زموږ چې کومې لوبې راغلې دا مخکې اول به دوی هندوستان ویسټ انډیز په همدې وختونو کې چې تاسې وګورئ ریکارډ دوی همیشه مخکې ویسټ انډیز راوغوښته بیا تقریبا نن نه 8 کاله مخکې 7 کاله مخکې دوی سریلانکا راغوښتل شروع کړه 2019 کې زه شپږیزه کې ما کامنټري کوله فري مه کوله ځکه افغانان چې دا خو بیا یې چې کرکټ بورډ وظیفه درکوي او وظیفه نه درکوي او ډېر کم سوچ مه دی د 100,000 روپو والا د غریب سړي بچو هر سړی نه یادوم نو مفت هم ورته هغه دغه کوله ځکه موږ ته معلومات و چې د افغانستان ګوره لکه دغسې کامنټرۍ کې به د دې کې ټالنټ استعداد دی خو هغې کې هم دوی ترجمانان او نور او خپل کسان په رشوت او پیسو باندې ور انټر کړه کله د هندوستان کوم کس راولي چې دا به موږ دپاره هغه ستا دپاره نه کوي تر څو پورې چې ستا د خپل وطن خپل پروډکشن نه نو سی او ته ستانکزي صاحب ته مې وویل چې ګوره تاسې هندوستان سره دغه بورډ سره خبره وکړئ بي سی سی آی سره ورته دغه د سریلانکا په ځای دا سیریز دپاره موږ اویلیبل یو خو خیر زور به یې نه رسېده دغه به یې نه کېده خبرې خو ونه شوې هغې وخت کې دې ځل ته ښه کار دا وشو چې زموږ د تره زامنو د زیمبابوې او د سریلانکا سره خپلو کې تیار اول نه دا میچونه د T20 ون ډے ټیسټ دا سره سیټ شوي نو هغې د وجې داسې موقع افغانستان ته په لاس ورغله چې ګولډن چانس هندوستان اویلیبل او بل څوک اویلیبل دغه نو هغوی راځه افغانستان سره ښه سپینران دي په دوی و پریکټیس وکړو نو د ویسټ انډیز پیچز چې دي هلته به سپینرانو دپاره به هغه ډېر مهم نو ځکه دوی غوښته چې موږ سره سیریز وکړي او هغه سیریز هندوستان چې کوم ټارګېټونه ځان ته ټاکلي اولې 2 میچونه ګټل غوښته نو چیزینګ یې وکړه په درېیم میچ کې وایي راځه چې خیر دی موږ که انکیس چېرته بیګ گیم راشي او موږ ټاس بایلو اول بیټینګ راشي نو څه به طریقه کوو او هماغه شي نه ورسره وشو په 2 رنزو باندې ستا 4 وکټې اوټي او هغې نه وروسته ته 212 ته ځان رسوه دا ډېر غټ کار دی دې مطلب دا دی چې ته مینټلی سترانګ یې تا سره گیم پلان شته دی او بل داسې چې دغسې دا بایلیټرل سیریزونو کې چې دغسې کار در باندې وشي دا ډېره ښیي کیدای شي دا تا باندې چېرته ورلډ کپ سیمی فاینل کې وشي نو که ورلډ کپ سیمی فاینل کې هندوستان منم ډفرنٹ پریشر بټ سټل 22 باندې 4 ستا اوټي او همدا 2 کسان ودرېږي چې یاره گیم به مخکې بیو مګر دغه چې د سټرایک روټیشن سره به مونږه دا دغه رن ریټ هم باید پورته وي داسې نه وي چې اوس مثلا د بعضې ټیمونو په 2 باندې 4 کسان اوټ شي نو بیا ټول ټیم چې 150 160 رنزي وکړي نه
هندوستان خپل رن ریټ داسې ساتلی و چې اخره کې 212 دا واز ا لار اف رنز. بیا خبره افغانستان ته راغله چیزینګ تاسې وکړو ته ګوره ګربز صاحب چې دی بهترینه لوبه وکړه. ابراهیم زادران خاول ګربز باندې خبره کومه په داسې ځای کې چې دی ښه به دی چې مثلا 15 بالونو باندې دغه وشي 50 وشي مګر اورال بده نه وه. ابراهیم زادران یو 40 بالونو باندې 50 رنزې دا افغانستان دپاره دغه ګوره ځوان یې 21 کالو عمر دی خو زه 15 شي واچوه پوه شوې دا شیب کې ستا نو ته بیا هم نورو ته وګوره چې نور خلک څنګه لوبه کوي چې څنګه تا یو واته بالونه واله لس پارټنرشپ دغه سټرایک اخلا سم شاټونه وها ته خو ینګ یې ځوان یې ظالم بچیا یو 40 بالونو باندې چې ته 50 رنزې وکړې دا خو تقریبا تا داسې و چې 30% یا دې نه زیات گیم تا دغه که نو باقي خلکو ته د کار خراب کوي او کیپټن مې نو کیپټنسي خو زما خوښ هم شو خیر اورال بیډ نو مګر کار ورته پکار دی ځوان دی که کار ونه کي نو وروسته به بیا حالات د افغانستان دپاره خرابي. نو راځو ګلبدین طرف ته ګوره ما خو ورته وي چې څوک وغواړي که نه دنیا کې مختلف قسم پلیران دي. بعضې پلیران چې هغه نیچرلی ګفټ دي لکه کیون پیرسن غوندې دنیا ډېر داسې پلیران شته چې هغه ګفټډ ټیلنټ دي ډېر بهترین ټیلنټ دي. بعضې پلیران داسې اوس لکه یونس خان غوندې هغه خواریانې کوي. محمد یوسف ګفټډ ټیلنټ و مګر یونس خان په ځان باندې خواري وکړه او د پاکستان ټول نه هایست ټیسټ سکورر شو. همداسې افغانستان کې هم لوبغاړي باید په ځان خواري وکړي. اوس لکه ګلبدین صاحب ما له سوي تاسې زما مخکې ویډیوګان پلار زما په نوم ګلبدین هم ښه نه راځي خو خیر دا نایب به ورته یاد کړو. نایب صاحب چې دی تاسې زما مخکې ویډیوګانې وګورئ نیوکه مې ورباندې خپل ځای باندې کړې ده ولې هسې په زول ځای نیولی دا زمونږ د افغانستان ټیم دی دا زمونږ د وطن خبره ده. ته چې په 40 میلیونه خلکو کې 11 کسانو کې ځای پیدا کوي ته باید آوټسټینډینګ ټیلنټ یې ستا او زما کې باید فرق وي داسې نه چې ته بس هسې هلته ور رسېدلی په واسطه یا په هر څه باندې. نو دې د خاطر هغې وخت کې پې مونږ نیوکه کوله. د نیوکې دا مطلب نه چې مثلا څوک زمونږ بدې راځي او مونږ نفرت پال نه یو چې اوس مثلا چا دغه د خبره دې وکړه او اوس بیا میچ دوران کې دعا کوه چې خدای پاکه دا آوټ کې په شرمونو شرمېږم ځکه نه that's not how it works. دغه پکې راځي دا هغې وخت کې دغه سینو انسانان دي په ځان کار کوي امپروومنټ یې راوستی دی او خدای دې وکړي چې IPL کې څوک واخلي ځکه زه د خپل کیس ډېر ښایسته سبمیټ کړ بالنګ یې ورله ورنه که آی ډونټ نو چې دا د دوی څه فکر و. لاسټ اوور کریم جنت ته ورکول 3 واړه لوبې کریم جنت کول ولا د کریم جنت به په دې اوس وخت کې څه ټاپ واسطه یي که اوس راشي مثلا د دوبۍ خلاف یا چا خلاف سکور کې هغه بیله خبره خو اورال تا ته دومره راونډرانو ضرورت نشته. ګلبدین عین عظمت الله عمرزی تا سره بهترین کسان دي کریم جنت دا دغه نجیب الله زادران دا خلک باید سیټ ته شي دې په ځای نور افغانستان نه ښه ټیلنټ چې دی دا باید را پیدا کړي او ښه ټیلنټ سره را پیدا کیږي ستا ډومیسټک کمپټیشنز کې ستا مثلا افغانستان پریمیر لیگ کې ستا شپږیزه افغانستان پریمیر لیگ مې یاد کوو خیر ډوزماران چې چکري اشرف او ګونګي زادران هر کال یې 2 کاله مخکې راسېدي چې موږ به دې کال کې وکړو دې کال کې به وکړو نو هغه ستاسې د وسې کار نه دی. ها که چېرته بوکیز در سره یو ځای شو چې راځه موږ به پکې درته دغه درکو یو څه یا څوک راشي هغه بلیک منی چې د هغه تورې پیسې سپینې هغه خلک در سره یو ځای شي کینی تاسې هغه د کرکټ دغه نه لرئ هغه څه ورته وایي یو ویژن چې هغه تاسې نه لرئ. تاسې کول شپږیزم وکړئ دې وطن کې چې زموږ یو ریګولر ټورنمنټ و هغه تاسې غیب کړه هغې نه به یو پلیر نیم راته خیر هغه خو تاسې نه راپرېښوده خو بیا هم دنیا ته لکه د خپلو خلکو ته افغانستان ولس ته ښکارېده او به چې دا ټیلنټ دی. نو افغانستان ته زما په نظر باندې هغه یو وفي الله تر اخیر په انډر 19 کې دی د باندې کار پکار دی. نور داسې کسان شته دی چې کار پکار دی ور باندې او ښه ټیلنټ را پیدا کی انشاءالله زموږ آینده ښه ده استعداد دی وطن کې شته خو فرق دا دی دا موږ چې کار اهل کار ته سپارل او د سټوډنټانو چې اسلامي نظام هم ځان ته یي نو چې سی اهل کار خلک یا بستا راتلونکی نسل سیټ کی د کرکټ بورډ ذمہواری دا ده کرکټ بورډ ذمہواری دا نه چې پر رحمان الله ګربز او په ګلبدین او په بل باندې ته کریډټ واخلي. نور ګیمونه باندې بیا خبرې کوو ستاسو رونه نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په